دا وسیم لګو ګوره او بیا فیصله تاسو وکړئ چې د اپریشن نه پس یو سړی داسې تصور کولی شي چې ما سره داسې منډه ووایي. د کم ترپل چې په ټرکونو باندې بر اچولې کېږي نو مخکې خو د هغه ترپل و. یا تو بچہ تھا بھاگتا تھا اس ٹائم میں سمجھ نہیں تھی یا آج بھاگا یا ابھی بھاگ رہا. قسم درته کومه چې زه نه منم چې دا زما مریض دی. دومره چینجز پکې راغلي دي. گپ خلاص دی کنه په خوده یقین وکړه کنه تا به چې که توره بوره کې چېرته کویلې کان نه راوتی دی دا خړ غوږونه 6 فٹ 4 انچ قد 222 کلو گرام. رئیس راغلی دی صاحبه. پنجاب کے سارے برگر آپ نے کھا لیے تھے تقریباً. تیری خیر. لوگ مذاق اڑاتے تھے, کوئی بھی دیکھتا تھا تو وہ ہنستا تھا. یہ اب دیکھیں نا اللہ نہ کرے اس کو کوئی ایمرجنسی آ جائے. یہ دیکھو یہ اضافی فیٹس ہے. دومره دروند پیشنټ چې 222 سمثینګ دا د اپریشن تھیټر کې دی کټ دی څوک اچوي. دا پهلوان به کله وینم جي. دا پهلوان به تاسو ته زخم خو مونږ پټ ساتلی دی که نه. دا رئیس خان دی تاسو لیدی جی د فیصل آباد سره تعلق دی او قد چې دی نو هغه 6 فٹ 4 انچ دی سر او په دې هسپتال کې د دومره غټ قد والا سړی له اوسه پورې نه راغلی او ورسره 222 کلوګرام وزن هم دی. 6 فٹ 4 انچ قد 222 کلوګرام. رئیس راغلی دی صاحبه او اپریشن یې وکړو او اوس واپس یې کوي. دلته کې تاسو په دې شاټ کې کتل پلاره مسر را روانو پلاره سم نه رهي چې ما دا ولې وي برګرو ته دا سیز جوړ کړی صاحبه. نو بس ما خبره زه اکثر کوم چې برګر خوري نو بیا زما لالی چینار شي سړی. زه اردو کې خبرې کوم. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک الحمد للہ شکر اللہ کا ٹھیک ہے. سیٹ. ہاں جی الحمد للہ. فیصلہ کیسے کر لیا کہ بھائی فیصلہ بس اب اوور ہو رہا تھا کام ورنہ اب اٹھنے بیٹھنے میں بھی تھوڑا تھا نا ہو رہا تھا تو اور ویسے تو نہیں ہو رہا تھا تو پھر دیکھ کے سوشل میڈیا پہ تھوڑا سا موٹیویشن ملا تو پھر وہ ڈاکٹر صاحب سے رابطہ کیا اور الحمد للہ ٹھیک. آپریشن ہو ہاں جی آپ کو تو پتہ بھی نہیں چلا؟ ہاں جی جی 222 کے جی. جی جی پنجاب کے سارے برگر آپ نے کھا لیے تھے تقریباً. تیری خیر. اچھا یہ مجھے بتاؤ 222 کے جی کا رئیس کیا فیل کرتا تھا دکان میں, کام میں, زندگی میں کیا تکلیف تھی تھوڑا بتاؤ. ہیوی تھا, لوگ مذاق اڑاتے تھے, کوئی بھی دیکھتا تھا تو وہ ہنستا تھا. اب انشاءاللہ نہیں ہوگا. دا سے نریچی وشی لکه څنګه چې امیتابھ بچن. اچھا آپ کی ہائٹ دیکھ کے امیتابھ بچن کی ہائٹ سے زیادہ ہیں آپ ماشاء اللہ. الحمد للہ. اچھا اب اسمارٹ ہو جائیں گے تو بس پھر تو وارے نہیں آ رہے. جی انشاءاللہ. آپ کا وزن گھٹ جائے انشاءاللہ. جب 6 مہینے بعد آپ سے میری ملاقات ہوگی تو آپ کا وزن کم از کم 130 کے جی کم ہوگا انشاءاللہ. جی رئیس صاحب خبر کوم ډاکټر مشتاق صاحب ولاړ دی چې هغې پې څه وایي.
ڈاکٹر صاحب رئیس خالد 6 فٹ 4 انچ قد لري وزن هم د 200 نه اباو دی 222 کې 222 اپریټ شو بالکل دا اپریټ شو او داسې اپریټ شو چې الحمدلله تپوس یو کا دې ته به درد نه محسوس کی تاسو کوم دومره درون پیشنټ چې 222 سمثینګ دا د اپریشن تھیټر کې د کټ ته سو کچي دا خو تاسو ته ما مخکې ویلیو چې زما هر څیز د پر سپیشلایزډ خلک دي دا پهلوان بکله وینم جی دا پهلوان به تاسو ته زخه ما خو مونږ پټ ساتلې دی کنه اب ډیر په موقع رو باسو قدرمنو دا پروګرام هم سره به دا سړی بیل کوم چې دا طارق خلک نه ني داسې زما ته نو می خلک واوري چې طارق ورستو شو طارق مخ کې شه یو شی وی کنه چې دیو چته یو کټ ته ور او به چې دا شی پس خو دې به ودی کنه بیا واپس دغه کوي ناغا نو الحمدللہ اس کی سرجری ہو چکی. میں آپ کو صرف اتنا بتانا چاہوں گا ماشاءاللہ خوبصورت لڑکا ہے ہائٹڈ ہے کافی. آپ صرف دیکھ سکتے ہیں صرف یہ چھوٹے چھوٹے سوراخ ہے یہ دیکھو یہ چھوٹے چھوٹے سوراخ ہے اس میں کچھ بھی نہیں ہے. اگر آپ دیکھیں یہ کوئی سوراخ ہے یہ اگر میں یہ ٹانکے ہٹا دوں نا تو یہ سوراخ بند ہو گیا ہے نظر ہی نہیں آتا یہ بالکل. اور یہ اگر آپ دیکھیں یہ اب دیکھیں نا اللہ نہ کرے اس کو کوئی ایمرجنسی آ جائے. یہ دیکھو یہ اضافی فیٹس ہے یہ اضافی فیٹس ہے. یہ تو الحمدللہ یہ جوان ہے 30 سال 40 ایئرس کے بعد اس نے 260 پہ جمپ لگانی تھی اور پھر یہ گھر کے اندر جس طرح پولیو کا مریض ہوتے ہیں معذور ہو کے زندگی اور ہارٹ اٹیک جیسی بیماریوں سے اپنے آپ کو اس نے بچا لیا. بس پچی زمان پشان ری بالکل درومش تو پستا بتا دوں رخ کو لے الیکشی سے بہت بہت شکریہ اور آپ کو نئی زندگی میں بھائی الحمدللہ. دا وسیم چھو دا وزن 222 کیجی نه زیات و جی او دا سړی یو شپږ میاشتې پس دا دی راغی او سر دا ما سره منډې وی ښه دی څنګه و نو دا وسیم لږ وګورئ او بیا فیصله تاسو وکئ چې د اپریشن نه پس یو سړی داسې تصور کولی شي چې ما سره داسې منډه ووایي. وسیم بچه دا تصورم نشو کولی چې په دومره وزن کې به او زه چې ته منډه وم ګرځېدلو سوال نه پیدا کېږي. خو صاحبه بس د الله کرم دی جی ډاکټر مشتاق صاحب د اپریشن وکړو او اوس ورته ما وایي څنګه محسوس دی نو ستاسو ما دو خبرې ورسره کوم هلکه لایټ هم ټیک دی که نه ښه وسیم کیسے الحمدللہ. یار وہ وزن دیکھ کے لوگوں نے دیکھے ان کو بھی کچھ ہول اٹھتے تھے ایسے ممکن ہے ضرور یہ کرنا چاہیے. یہ آپ کبھی جب بھاگے تھے اس کا کتنا عرصہ ہوا؟ میں تو یا تو بچہ تھا بھاگتا تھا اس ٹائم میں سمجھ نہیں تھی یا آج بھاگا یا ابھی بھاگ رہا ہوں. وہ 210 والا وہ وسیم اور یہ وسیم یہ بہت فرق ہے. یہ بہت قسم سے میں نے پہلے بھی بولا تھا میرے لیے فرشتہ ہے. آج میری امید کی کرن بھی سفل ہو گئی. میں سوچتا تھا کہ نہیں ہوگا لوگ بولتے تھے نہیں ہوگا میرے دل میں جذبہ تھا ان کی محنت تھی میرا ساتھ دینا تھا. یہ خان چلے گئے لوگ اب پہچانتے اب نہیں پہچانتے پہلے تو سوچتے دیکھتے ہیں. آپ نے پہچانا ہے؟ مجھے تو یقین ہی نہیں ہے کہ یہ وسیم ہے. مادہ آپ جب دروازے سے گزرے ہو میں آپ کو بولا آپ نے جواب نہیں دیا رکے بھی نہیں ہو. پھر جب آپ کے نزدیک ہے بولو وہی وسیم ہو. ایسے ہر بندہ ایسے ہوتا ہے ایک دم شارٹ. ڈاکٹر صاحب نے پہچانا وسیم تمہیں میں تاخو بازان پسی نیم ڈی خان راوستی نو مکہ شانتے سارا ڈی خان تو آپ کے پیچھے آیا ہوا ہے ادھر بھی آیا ہوا ہے. میرے گھر میں بھی آتے ہیں جو پوچھتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن آتے ہیں بیٹھتے ہیں سوچتے ہیں دیکھتے ہیں. یار بولتا ہے ہمیں سمجھ نہیں آتی. کوئی بولتا ہے تم نشہ کر رہے ہو. جب میں اس کو بتاتا ہوں یہ ایسے ایسے ہے تو بولتا ہے یار یہ تو حیران کر دینے. سوچتے رہتے 10 منٹ یار یہ کیا ہو گیا. اپنی زندگی میں یہ تبدیلی دیکھی وسیم اب کیا محسوس؟ الحمدللہ میں تو خوشی سے پاگل ہوتا ہوں. اسی لیے دیکھو میں پہلے کبھی کچھ پہنتا تھا ابھی یہ بھی تم نے دوستوں کی شادیوں میں کتنے بھنگڑے ڈالے ہوں گے نا اس کے بعد. الحمدللہ ابھی دبا کے بس لائف چینج ہو گئی الحمدللہ بہت چینج ہو گئی. اور خوشی ماں باپ کی
भाई थोड़े इसको बुलाता हूँ मैं, आ जाओ, ये मेरा भाई है, ये मेरा भांजा, ये आया था ऑपरेशन के साथ। इन लोगों की खुशी, मैं इसको भी बोल रहा हूँ ये तुम ऐसा नहीं करो। अभी घर में भी मैं ये क्लास देता रहता हूँ, ये नहीं खाओ, इनसे सामान उठा लेता हूँ। ये मेरे साथ गुस्सा करता है, मैं बोलता हूँ गुस्सा करो। ये वो वसीम है। नहीं नहीं, हम बहुत अरसे बाद देख रहे हैं, बहुत चेंज है इसमें, बहुत तब्दीली है और माशाल्लाह बहुत इसको बहुत फ़र्क हो गया। आपने कभी वज़ू किया था उस बड़े पेट के साथ? नहीं हो सकता था कभी भी। सड़े उदसम निशी कोले, उदसम निशी कोले, जानम निशी सफ़ा कोले। चीज़ें बताने की भी नहीं है कसम। अभी तो मैं नॉर्मल हूँ बस। अच्छा, वो जो बंदा वज़ू नहीं कर सकता, अपने आप को साफ़ नहीं कर सकता, तो वो कितनी तकलीफ़ होती है? भाई ना दीन का ना दुनिया का, बस मरा हुआ पाता था। जैसे कि कोई बंदा कोमा में पड़ा है, घुटनों की तकलीफ़ थी, बवासीर की थी, पेट इतना बड़ा था। अभी तो मैं हर चीज़ खुद करता हूँ, नमाज के लिए भी जाता हूँ, नमाज पढ़ता हूँ खुशी से। बस ये دا خبره اوره کنه چپکیږي نه د کوټه توتی دی بس چغیږي دا ولې خوشاله دی کنه. او زبرته خبرو کما د ځان سره میخه غرزول په خدای باور کا میخه ته چتا ورزیدا. میں تھوڑا سا اردو میں بتاؤں، میں کہہ رہا تھا پشتو میں ان کے ساتھ مج پھر رہی تھی بھینس، آپ نے بھینس گرا دی ہے. دو بندے صحیح بات، صحیح بات. جیسے کوئی الحمدللہ ہمارے ہاں کوئی مشن پہ جاتا ہے، وہ مشن جیسے پورا کر کے آتا ہے، خوشی ہوتی ہے. یہ میرے ساتھ ہے. زمین کا نظام زبردست وسیم سنگھ اوسط ہی جوړ شو ډاکټر صاحب. دا خو ګوره دا چې دی که نه دا استری کړی سړی داسي ځینې لکه ټاټ په ته څنګه استری کې دا کم ترپل چې په ټرکونو باندې بر اچولی کېږي نو مخکې خو د هغه ترپل و چا پلار به استری کوي نو چې اوس چې وزن کم شو نو استری شو په خبره باندې ورسېدلې. ما سره منډې والے ډاکټر صاحب ورله وایي کټن کپړې مه کوه. مې ولې وایي دا په استری کېدو کې ډېرې تک وایي خاله وایي چې دا یاره نه استری کېږي که نه وایي دا عامې کپړې زر نو دا هغه ټاټ و او ماشاءالله اوس خو زبردست دغه شوی. قسم درته کومه چې زه نه منم چې دا زما مریض دی. دومره چینجز پکې راغلی دي، ایکټیو شوی دی، تیز شوی دی. ټیک ته که نه لږه لږه غوسه کوي اوس که نه خو کله کله هایپوګلایسیمیا کې دا مریضان ځي شوګر لیول ډاون شي هغه به هم ټیک شي. هغې دپاره بې غیرتوب ګولۍ ورته لیکمه. یہ بات سمجھ آیا. یہ میری باتوں کو سمجھ رہا ہے نا. چې یو سل 3 کیلو وزن یې کم کو اوس هم خلکو ته وسیم نه ښکاري، اوس هم خلکو ته وسیم نه ښکاري. نو بس بیا دې به الله دې مل شي نو لکه د قوم سره دې الله دغه وکړي د دې کاروبار ښه شو، د دې خپل پردی مڑے ژوندے. نماز سب سے بڑی بات، نماز ماشاءاللہ اس کی نماز ٹھیک ہو گئی. اب حج عمرے پہ جائے گا، اپنا کاروبار کرے گا. طوطے کی طرح بولتا ہے سر، طوطے کی طرح بولتا ہے. پہلے جب یہ بولتا تھا نا تو بولنے اچھا یہ پہلے کہیں جاتا تھا نا تو 10 دن پہلے سوچتا تھا، ایک پروجیکٹ بناتا تھا، 2-3 آدمیوں کو ساتھ لے کے جاؤں گا، کیسے جاؤں گا. اب تو یہ نظر نہیں آ رہا گھر میں. ابھی اکیلا جاتا ہے، جدھر بھی جاتا ہے اکیلا، بابا اکیلا جاتا ہے، بائک نکال کے بھاگ گیا. اور ابھی اس کو ایک اور دوائی ہم نے دیں گے، نئی دوائی ہمارے پاس آئی ہے جو کالے کو گورا کر دیتا ہے. اتنا گورا کر دے گا کہ ان کو نظر نہیں آئے گی. حالانکہ دنیا میں سب سے پسندیدہ رنگ گندمی ہے، جو ہمارا کلر ہے نارملی گندمی رنگ، لیکن اس کو میں اتنے سفید کر دوں گا کہ اس کے گھر والے بھی جیلس ہو جائیں گے. آپ کو نئی زندگی بہت بہت الحمدللہ ماشاءاللہ. یہ ڈاکٹر صاحب کی محنت، یہ اس کو کوئی تکلیف میرا ساتھ ڈاکٹر صاحب کی محنت. مرحله تصاویر ته مې کتل، معیشتي غریب باندې څونه سخت تېره شوې ده. دې تصویر کې تاسو ګورئ ته د لمن لاندې چې د 2 کټي پراته شي چې ته یې پټ کړي دي او دا 2 کټي نه دي، دا د خېټه وه
په خدای باور کوم داسې لکه نه رول او جی دې سره به دې سکول چې کلي کې به ګرځېدی مړه بس ګرځېدم خو دغه ټیم کې نه کېدی سره جي اوري که نه غلې خبره ته کوم په خدای تا ته چا ساتم نه چې دې کټ کې کېنوي د کټ نه هم خلاصوي کار دې په خدای باور وکړه نو بیا نو بس هر شي ضلالت وګرځېدل ناسته پاسته هملاست هم ضلالت و مړه جی ته به چې پرېوتې بیا به پاسولې چا نو مړه بس پاسېدل خو ډېره مشکله وه خو دغه ټیم کې په هملاسته خوب هم ډېر ناممکن وه نه خراټې سړي په ناستو او هر حالت په هملاسته هم ستړي کېدو ښه دا راته ووایه چې څونه کم شو اوس 106 کیلو کم شو 106 تصویر کې سم پلار ښکاري او خپل تصویر دی او دی پکې سم پلار ښکاري اوس ته وایې چې داسې ده که او جی دا دومره ماشاءالله سمارټ شو سلیم شو چې اوس د دوی خپله خوراکي هم راوسته او د هغې هم اپریشن وشو ماشاءالله هغه هم خپل ژوند ښه تېر ما خپله خوراکي له کولو نو هغوی له خلکو یاره ورکړې وه چې داسې به شي داسې به شي مال انشاءالله ته به لږه موده پس به بیا وې چې یاره 2 کاله وړاندې دې راله کړی وې نو ډېره ښه به وه نو زما ټولو خلکو ته خواست دی چې انشاءالله چې غټوالی لري ټول دې راشي ودې کړي اخري تپوس کوم تا یو خبر وکړه چې سم ضلالت و ته څه شي زره اوچت کړه چې مړه بس د دې غوښو نه خو ځان خلاص کړه یو داسې څیز چې تا وې یاره بس دې ته رټینګې نه والله سرجي اخیره کې داسې شو چې 18 غنټې خو مې اکسیجن ماشین لګولی بیخي بس که نور ژوند او مرګ د الله په لاس کې دی خو که نور یو 2 میاشتې وی نو بس دېدی شي چې اوس مړ دی والله به څونه سوچ کړو چې یاره دا یار واده مې دی او ما اوسه پورې پکې شاډو لوانو چوله اوس اچوه مړه بس چې شو د واچو لاس الله دې خلر غب شوم د سرو لګو الله دې خلر ډېره مهرباني قدرمنو دا یو بل زما یو ملګری دی ورور ورته ووایه او ډېر کم عمره دی لکه تشریف وروړه ماشاءالله څنګه یې جانانه یعنی دا څونه ښکلی دی ما دا ووایې اوس د ده تصاویر چلیږي دا وګورئ دا تصاویر چې تاسو ته اوس کوم عثمان صاحب ولګول دا تاسو یقین کوئ چې دا هغه سړی دی او اوس وګوره سم شهزاده ښکاري یقین مې نه راځي چې دا ته وي بالکل انصاف دغه وخت کې ستا وزن څومره 150 اوس څونه شو 95 څونه دی کم 55 کم شو 55 کم د یو حساب هم نشي کولی په خدای کرانه د خیبر په کاوو دا وزن کم کې نه په سلادو نه چې د حتی دغه ته وزن ورسي بیا هم یو علاج دی ډاکټر مشتاق اورکزی او څنګه شکر خیرډي ته موټاپه کې خو ته ډېر بېتولې ښکارېدی نه دی دا مطلب هغه ستا ښکلا روکوه بالکل همداسې ده تکلیف ورته شي کې ګرځېدو کې پروتکي کې نوسکي کې هر یو شي کې ارته شي ګوړي کې تکلیف ورته شي کې موږ خو دا سوزاکې چلاولو هغې سره مو خېټ ارته شي سره لګېده دا بس او خو غاټ وي ستا خو په 2 میاشتې پس سټیرنګ هم بدلو بالکل ځکه چې ستا خېټې ته سټیرنګ چېرته تېرېږي که نه داسې ده بس مولا به ډېرو خلکو چې مه کوه او داسې یو کال کې به ته کینسر ولګي او مړه وشي او داسې مړه مو بس مار در الله په لوس کې ده او مو بس رڅه توکل کا شکر الحمدلله خیرډي اوس 15 مهینې شوې څومره ښکلې شوې ماشاءالله شکر الحمدلله تعالی خو اوس بیا خلک مبارکي درکوي بس ډېر مو داسې چې روشي به پېژني نه لکه دوکان له څوک راشي که نه نه پېژني چې ما هغه ده خبر ده ژوند د رب کائنات ډېر لوی نعمت دی صاحب او چې کله دا د غوښو لاندې شي نو بیا د داسې قسمه خلکو نه تپوس وکړئ چې دغه غوښې سړي له څومره زور ورکوي دا وخت ډاکټر مشتاق صاحب هم کې ولاړ دی خو هغې سره مې 2 خبرې کوم موږ سره اوسئ دا اشفاق بھائی دی صاحب او دا تصاویر تاسو کتل 170 kg او جی اوس وزن خو ډېر کم شي څونه ته وزن نن مې څونه دی کم تقریبا داسې 70 71 باندې کم شو صحیح او جی او یې د کم ځای زه خیبر یم د خیبر ستاسو د خلکو خو کلي ولس هم ډېر زیاتي نو په دغه وزن کې کلي ولس کېده ولاکه کې د ډېر تکلیف او مشکلات وو بس تاسو په انټرویو باندې دې ته موږ راورسېدو زه په سعودي کې پاتې کېدم تا انټرویو مې کتلی وه او بس ځان مې راپرېغه کړو راغلم او بس اپریشن مې وکړلو زه په دې هم ډېر خوشحالېږم چې زه د یو ډاکټر صاحب پروګرام کوم چې هغه بیریټک سرجن دی په صحیح معنو کې او دلته چې څوک راځي نو هغه ته یو ډېره غټه فایده میلاویږي دا خلک به ما ته هم دعا کوي مشتاق صاحب خو خدای بخلی دی خو ما طارق صاحب هم پکې الله بخي چې ته دعا کوي انشاءالله موږ ته ډېر تکلیف کم شوی دی څنګه سید خیر جی خیر دلته ودرېږئ جی سر دلته کې مشتاق صاحب ډېر مصروفي
او اوسګارېدل شته نه او دا ټول مریدین راغلي دي او دا واحد داسې ډاکټر دی چې د بلا مریدان دي او پیر صاحب نه دي خو مریدان ډېر زیات دي. اشفاق صاحب سره مې خبره کوله 170 او 97 ته راغې دوی سره مې خبره اترې وکړه اما روح الله سره مې خبره وکړه دا غرونه جی غرونه روح الله سره پورا کلی راغلی پورا کلی او کلی دې دپاره راغلی و چې لکه مړ کېږي خو هسې مړ کېږي که نه او بله لانجه یې شروع کړې ده چې خبر دی که ما خبر دا ده چې دی د څه شي کارخانه ده اصلي کارخانه چلی نو مخکې خو به پروت وروره اصلي مسلې نه وې هر څه تلي خوړو څښو اوس یو منټ کور کې نه ایسارېږي او رشته داران یې وایي چې وروره په نظر نه راځي او دغه ډریسونه مرسونه دا کپړې دا بټنې زم نشم لګولی چې دی او دی چې راغلی و که نه ګپ خلاص دی که نه په خوده یقین وکړه که نه تا به یې چې که توره بوره کې چېرته کویلې کان نه راوتی دی دا خړ غوږونه او دا چې کوم دی سم چې کوم دی زمونږ هغه اسماعیل شهید لالا څه وایي هغه څه نوم اخلي ګلبالي دا هغه ګلبالي ماشاءالله څونه ښکلی شوی دی دا د خیبر سره تعلق سره نو د 170 کم شوی دی ډېر خوشحاله دی ستاسو ته ډېره دعا کوي لږې وره جی بس خو دې سره زموږ کې ملاقات شوی و پوه شوې و موږ ویډیو تا کتلی و په سعودي کې بس هغې ویډیو باندې ځان را فارغه کړو دلته راغلو ډاکټر صاحب باندې م اپریشن وکړو الحمدلله ډېر ښه محسوسوو غلی کېږي که نه نو وزن وایه که نه څونه و 212 کیلو 212 او اپریشن دې څونه موده شوی چې کړی دی یې 3 میاشتې 3 میاشتې کې څونه کم شوی 67 کیلو 67 کېجي یعنې داسې وه چې روزانه 2 کیلو دا غټوالی چې کومې ټپې دي لګې مونږ ته وکړه که بس جنی به شو پاسې چېرته به تللی نه شو چې چېرته به تلو مخکې نه به مې یره ځي چې دې ځای ته به څنګه ځو غم له به نه شو تللی ښادۍ له به نه شو تللی هر سړي به وي غټې او خټې بس بیا مې جي ډاکټر مشتاق صاحب پروګرامونه کته ستاسو بس ما یو رستو کله کو مې راځي جی بس ته خو اوس هم سم نه ریچې شي او جی پښتو فلمونو ته لاړ نه شي هایټ هم ښه دی دا تا به چې کوم وزن ګرځو که نه نو ته خو پردې حجرې ته هم نه شي تللی چې خدای دا خو پردي کټونه دي که دی دا دې مات کو پکې اونښتې نو تا به دا سوچ هم کو که نه چې یاره ځم او که نه ځم او یو ځای ته تک ضروري نو تا به څه کول بس جی نه بدلو بس د غټوالي د وجې به نه شو تللی جي بس دا مې جي ډاکټر مشتاق صاحب خدای دې ورسره ښه وکړي بس د ده ویډیوګانې مې کتلې بس ما یاره جي بس پلار ته مې ویم زه اپریشن کوم نور نشم ګرځېدی نشم بس فیصله د خپل دا فیصله مې خپله وکړه فیصله باندې خوشحاله ډېر زیات خوشحاله یم شکر دی عمر دې څومره عمر مې 30 سال که د اپریشن نه وي کړی نو به دې 60 کې روان و نه پس ته به د آسانۍ سره 250 کیلو ته به دا تللی و او بیا به دې د پاسېدو نه و یو پیغام د ستا د کیمرې په وساطت سره خلکو له ورکول غواړم ای پاکستان عوامه خلک مه ګمراه کوئ دې خلکو ته خلک داسې مشورې ورکوي وی 2 کالو پس ته به د بیریټریک سرجري مریض مړ کېږي امداد علي صاحب اوس خو نه دی راغلی 6 کاله یو شو 15 کاله چې اپریشن مې کړ 2015 کې چې چاله ما اپریشنونه کړي د ما دا خبرې واوري هغه هم ژوندي دي 2000 کې چې چا شوي دي هغه هم ژوندي دي 1990 کې چې چا شوي دي هغه هم څوک چې تحقیقات کوي پکار دی چې دا خبره هغه کوي ځان نه خبرې خلکو ته مه کوئ ولې د ستا غلطه مشوره د بل سړي ځان اخلي دا ته په قتل کې بیا شامل